د کهانې شروعات کیږي د امینډا نومي ښځې نه چې هغه خپل خاوند او دوه بچو سره په امریکا کې اوسېده او امینډا یو شکي ښځه وه هغې به زر په چا باندې یقین نه کوو خو د هغې مزاج نن ښه وي او هغه خپل خاوند ته وایي چې د چوټیانو تېرولو دپاره ما په یو جزیره کې یو کور په کرایه اغوښتی دی او موږ له پکار دي چې زر تر زره هغه جزیرې تلو ته تیاري وکړو او د امینډا خاوند هم د دې خبره ومني او زر دوی هغه جزیرې ته روان شي چې لږ وخت پس دوی هغې کور ته راورسي نو هغه ځای ته راتلو نه پس امینډا خپل خاوند ته وایي چې زه به د خوراک دپاره څه سامان راوړم او هغې نه پس هغه چې د خوراک سامان راواخلي او بهر روزي نو هلته امینډا یو سړي وویني چې هلته هغه د خوراک سامان او اوبه په خپل ګاډي کې ږدي خو هغه چې دا څه اغوښتي دي هغې مقدار ډېر زیات وي چې دا یو ډېره عجیبه خبره وه خو امینډا هغه ځل نه خپل کور ته راشي هغې نه پس هغوی د سمندر غاړې ته لاړ شي چې هلته دوی انجوی کوي نو دغه دوران کې د تیلو یو غټ جهاز د دوی طرف ته را روان دی نو دغه ځای کې دا خلک پوه چې دا جهاز به د خپل موړ بدل کړي خو هغه جهاز سیده د هغې طرف ته را روانو او د دې سمندر په غاړه چې کم کسان وو هغوی دغه ځای نه وتښتي چې دا یو ډېره عجیبه حادثه وي او دې نه پس دوی ته د سکیورټي نه پته ولګي چې دلته صرف دا حادثه ونه شوه دا په هر ځای کې وشوه چې جهاز د سمندر غاړې ته راغلو اچانک خیر دې نه پس امینډا خپل خاندان سره کور ته راغله او هغه چې خپل لیپټاپ کولو کی نو عجیبه خبره دا وه چې انټرنیټ هم کار نه کوو اوس د امینډا بچي دی او امینډا خپل خاوند سره لاندې ناسته وي او خبرې ورسره کوي چې دې دوران کې دوی ته څوک ور وټکوي او چې د امینډا خاوند دروازه کولو کی نو یو سړی د خپلې لور سره ولاړ وي چې د هغه نوم سکاوټ وي او سکاوټ ورته وایي چې دا کور زما دی او دا ما تاسو له په کرایې درکړی دی او زه په ښار کې اوسېږم خو هلته اچانک بجلي لاړه نو زه دلته راغلم او زه به تاسو له خپله کرۍ مې واپس درکم د نن دپاره ما صرف په دې کور کې پرېږدی چې زه به بیسمنټ کې شپه وکړم خو د امینډا د دې په خبرو باندې یقین نه وي او هغه خپل خاوند سره ځان له خبره وکړي نو د امینډا خاوند امینډا ته وایي چې کیدای شي سکاوټ رښتیا وایي او هغې نه پس د سکاوټ لور ټي وي ولګوي چې په هر یو چینل باندې سګنلې نه وي نو دلته امینډا پوه شي چې سکاوټ رښتیا وایي او د سکاوټ د شکل نه پته لګي چې هغه ډېر زیات پریشانه دی او دراصل سکاوټ یو سرکاري افسر و د دې د وجې هغه ته پته چې په دنیا کې څه کېدو والا دي د دې نه پس امینډا له خپله لور راشي او ورته ووایي چې انټرنیټ بیخي کار نه کوي نو امینډا چې خپل موبایل چیک کړي نو هغه کې ډېر عجیبه نیوز راغلي وي یو ځای کې د پاور فیلیر باره کې او بل ځای کې د هیکینګ باره کې نو امینډا چې خپل خاوند څنګه پاسې دا ورته ښیي دغه دوران کې د دې موبایل نه دغه نیوز غیب شو او دې نه پس امینډا سکاوټ له راشي ورته ووایي چې زما موبایل کې ډېر عجیبه نیوز راغلي وو نو سکاوټ چې دا واوري نو ډېر زیات ویریږي نو امینډا ورته وایي چې کیدای شي په دنیا باندې څه خطره راتلو والا ده نو دلته ورته سکاوټ وایي چې نه داسې نشي کېدی او زما امید دی چې هر څه به ډېر زر صحیح شي دې نه پس موږ د امینډا لور وینو چې هغه بهر ناسته وي چې دغه دوران کې یو اوسۍ راشي چې د امینډا لور هغې ته یو شان ګوري چې په دغه وخت باندې د دنیا اوسۍ نور هم راشي او بل خوا سکاوټ د یو ګاونډي کور ته راشي چې د هغه کور وویني د هغه په کور کې سامان ډېر ګډ وډ شوي وي او هغه دوران کې هغه یو سټلایټ موبایل وویني خو هغه چې هغه استعمالوي نو سګنل یې نه راځي ولې چې د امریکې سټلایټ دا رخ بل طرف ته کړي وي هغې نه پس هغه د سمندر غاړې ته راشي او هغه چې هلته هغه منظر وویني چې هلته یو جهاز کریش شوي وي او دا هغه ځای مناظر ډېر زیات یروونکي وي او دغه دوران کې سکاوټ بره وګوري چې یو جهاز تیزۍ سره د ده طرف ته را روان دی او سکاوټ چې دا وویني نو دا هغه ځای نه منډه کړي او یو کور کې پټ شي خو دا جهاز سیده اوبو ته راپروزي او د هغې د ټکراو د وجې د اوبه سیده دغه کور طرف ته راشي او هغې نه پس چې هغه خپل کور ته راشي نو د هغه کپړې ټولې لمدې وي نو هغه خپلې لور ته وایي چې زه یو سویمینګ پول ته پرېوتم دراصل هغه خپلې لور ته د دې هر څه باره کې نه وي او هغه خپلې لور ته وایي چې بلې کمرې ته لاړه شه او دې نه پس سکاوټ امینډا ته ووایي چې ما ته یو سټلایټ موبایل میلو شو او هغې کار نه کو او دا کیدی نه شي چې سټلایټ موبایل هم کار نه کوي خو امینډا پې یقین نه کو دې نه پس ورته هغه د هغه جهاز کریش باره کې ووایي او بل خوا موږ د امینډا هغه دوه بچي وینو چې هغې د ځنګل طرف ته راغلي وي او هغې هغه ځای کې یو وړوکی شان کور وویني او د امینډا لور د خپل ورور ته وایي چې زما طرف ته سمې ډېرې اوسۍ راغلې وي خو د ورور د دې په خبرو یقین نه کو او چې اوس دوی د هغه ځای نه بهر روزي او دغه دوران کې یو ډېر خوفناک اواز شروع شي چې دوی په غوږونو باندې لاسونه کېږدي او دا اواز امینډا په خپل کور کې ماورېدی شي او هغې سره د خپلو بچو غم شي او هغه زر خپلو بچو پسې راشي او کور ته یې راولي او بل خوا د امینډا خاوند مونږ وینو چې هغه بهر راوتې وي چې اخر شروع څه دي خو هغه ته لرې لرې پورې څوک میلو نه شي او هغه اوس واپس خپل کور ته ځي چې د هغه جی پي ایس هم کار کول پرېښودل چې د هغه نه لاره ګډه وډه شوه او په دغه دوران کې یو ښځه راشي او هغه ډېره زیاته یره کې وي او هغه د امینډا خاوند ته وایي چې 2 ورځې وشوې چې زه خپل کور ته نه یم تللی او ما نه لاره غلطه شوې ده او د امینډا خاوند چې دا وویني نو هغه ډېر زیات ویریږي او هغه د هغه ځای نه روان شي او دغه دوران کې یو جهاز را رواني چې هغه د بره نه سره راغورځي او هغه واړه واړه کارډونه وي او د امینډا خاوند چې دا ویني نو ډېر زیات ویریږي او هغه چې هغه کارډ وګوري نو په هغې کې په بله ژبه کې څه لیکل شوي وي او بل خوا مونږ امینډا وینو چې هغه د خپل خاوند دپاره ډېره زیاته پریشانه ده او امینډا ته خپل زوی وایي چې د کله نه ما دغه خوفناک اواز اورېدلی دی د هغې نه پس زما په دې غوږونو کې ډېر زیات شور دی نو دې نه پس امینډا سکاوټ ته وایي چې
چې زه کتل غواړم چې په دنیا کې شروع سدي او دا خوفناک आवाज د سو نو سکاوټ ورته وایي چې دا نه د جهاز आवाज او نه د بم आवाज و دې ته ساوند ویو وایي چې دا ځان له یو هتیار دی نو دلته ورته امینډا وایي چې 2 ورځې مخکې ما یو سړی لیدلو چې هغه د دنیا خوراک او اوبه غشتې وي او هغه ته د دې باره کې پته وه نو سکاوټ ورته وایي چې هغه زما ملګری و او هغه ته پته وه چې داسې به څه کېږي د دې د وجې هغه د دنیا خوراک او اوبه غشتې وي نه پس د امینډا خاوند کور ته راشي او هغه سره هغه سور کاغذ هم وي چې کم جهاز ښکته راغورځولي و چې هغه کاغذ خپل زوی ته وښیي او زوی ورته وایي چې په دې کاغذ باندې یو طرف ته ډریګن جوړ شوی دی او په بل طرف باندې په بل ژبه کې لیکل شوی دی او هغه ورته وایي چې په دې کې زه صرف 2 ټکي پیژنم چې هغه ماته د یو گیم نه پته لګېدلې وه او هغه ټکي دا چې د امریکې خاتمه کېدو والا ده چې امینډا د هغې خاوند دا خبره واوري نو هغې ډېر زیات ویریږي او هغې اوس وایي چې موږ به ښار یعنې خپل کور ته به واپس لاړ شو او دوی اوس خپل سامان ګاډي کې کېږدي او خپل کور ته تلو والا وي حالانکه سکاوټ دوی ته وایي چې ښار طرف ته مځې دغه ځای حالات ډېر زیات خراب دي او امینډا د دې خبره ونري او دغه ځای نه روان شي او لږ مخکې تلو نه پس دوی ویني چې د دنیا ګاډي ولاړ دي دراصل دا ګاډي بې قابو شوي د هغې د وجې اکسیډنټ یې وشوې ولې چې د هغې سیسټم هم خراب شوی و او دې دوران کې امینډا وګوري چې د لرې نه یو ګاډی ډېر تیزۍ سره د دې طرف ته را روان دی چې امینډا زر په ګاډي کې کیني او هغه ګاډي سیټ کړي او خپل خاندان بچ کړي او هغې یو ځل واپس سکاوټ له راشي او اوس سکاوټ او امینډا دننه کمره کې ناست وي او بهر د امینډا خاوند او د سکاوټ لور ناسته وي چې دغه دوران کې په سویمنګ پول کې ایلې راشي او دا یو ډېره عجیبه خبره وي او دننه امینډا او سکاوټ یو بل سره خبرې کوي او سکاوټ ورته وایي چې زما یو مالداره ملګری دی او هغه ته د دې حالاتو باره کې مخکې نه پته لګي د دې د وجې هغه ځان له ډېر عالیشان ځای جوړ کړی دی او دغه دوران کې هغه خوفناک आवाज بیا شروع شي او دا आवाज دومره تیز وي چې دا ټول په غوږونو باندې لاس کېږدي د دې आवाज تیزوالي د وجې د کور شیشې او بلپونه مات شي خو لږ وخت پس هغه आवाज بند شي او اوس شپه شي او امینډا او د هغې خاندان ډېر زیات یریدلي وي او د سهار په دوران کې د امینډا زوی چې پاسي نو د هغه غاښونه په خپله وځي او چې امینډا د امینډا خاوند دا وګورو نو ډېر زیات یره کې شي نو دلته ورته سکاوټ وایي چې تا کم زما ملګري لیدلی هغه به ضرور دوايانې هم اغوښتي وي او هغه دلته خوا کې اوسېږي او دې نه پس سکاوټ د امینډا خاوند او د هغې زوی دغه سړي کور ته لاړ شي هغه ورته د کړکۍ نه وي چې زما د کور نه لرې اوسئ او هغه سره ټوپک په لاس وي نو دلته ورته د امینډا خاوند ووایي چې زما د زوی طبیعت ډېر زیات خراب دی او د هغه غاښونه وځي نو د سکاوټ دا ملګری ورته وایي چې دا ډېرو خلکو سره کېږي دراصل د هغې تیز आवाज د وجې په دماغ باندې ډېر غټ اثر پرېوځي او د دې د وجې ستا زوی سره دغه کېږي او په دې کې زه ستا هېڅ مدد هم نشم کولی نو سکاوټ چې دا خبرې ور نو ډېر زیات حیرانه شي او هغه د خپل ملګري ته وایي چې موږ خو دوستان یو او تا له پکار چې ته زموږ مدد وکړي نو دلته ورته دا ملګری وایي چې د وخت او حالات د وجې هر سړی بدل شي او زه ستا هېڅ مدد نشم کولی چې څنګه تاسو خپل خاندان بچ کول غواړئ دغسې زه هم خپل خاندان بچ کول غواړم چې دوی کې په دې کې بحث شروع شي او خبره دې پورې ورسېده چې دې دواړو په یو بل باندې ډس کوو چې دغه دوران کې د امینډا خاوند دوی ودري او ورته ووایي چې داسې مه کوئ او هغه د سکاوټ ملګري ته وایي که زه ستا په ځای نه ما به ستا مدد کړی او ما د ستا د مدد ډېر زیات ضرورت دی او چې تا ته د څومره پیسو ضرورت دی هغه به درله زه درکړم خو د ډېر سوچ نه پس د سکاوټ ملګري د هغه خبره ومني او هغه د امینډا زوی له دوایي ورکړي او د سکاوټ ملګري دوی ته وایي چې ما ته داسې لګي چې زموږ په ملک باندې حمله شوې ده او دا حمله به یا ایران والا چاینیز یا کورین کړي وي او دا بل ملک هم کېدی شي ولې چې امریکې ډېرو ملکونو سره دښمني جوړه کړې ده او دې نه پس د امینډا خاوند سکاوټ په خپل ګاډي کې کینی او دغه ځای نه تلو والا وي او دلته سکاوټ د امینډا خاوند ته وایي چې ما ته پته وه داسې کېدو والا دي او کله چې په یو ملک باندې حمله کېږي نو 3 چالونه چلیږي او لومبی چال دا وي چې د هغې ملک ټول د رابطو سیسټم خراب کړي او دویم داسې حملې کوي چې د هغې چاته پته هم نه وي یعنې دا خفیه आवाज او کله چې د دښمن دواړه چالونه کامیاب شي نو دریم په خپله پوره شي او هغه دی جنگ چې په یو ملک کې حکومت نه وي نو هغه ملک د کنټرول نه بهر وي او دنیا یو بل سره جنگ شروع کی او بل خو امینډا او د سکاوټ لور هغه ځنګل طرف ته راشي ولې چې د امینډا لور خپل کور کې نه وي او هغه د لرګو کیبن ته راورسي او لږ وخت پس هغه आवाज اوري او هلته د دنیا اوسې راغلي وي چې دې سره امینډا تیزۍ سره چغې شروع کی او هغه اوسې د هغه ځای نه وتښتي او لږ مخکې تلو نه پس امینډا د ښار طرف ته وګوري چې د هغه ځای نه لوګي روان وي نو امینډا پوه شي چې د ښار طرف ته حالات بالکل صحیح نه دي او په دغه ښار کې ډېر بد حالات شروع دي خلک یو بل لوټ کوي نو امینډا وایي چې موږ اوس دې وخت کې په سیف ځای کې یو او بل خوا موږ د امینډا لور وینو چې هغه یو کور ته راشي او هغه ځای کې د یو بنکر دروازه وي او هغه چې د هغې دروازه کولو کې ښکته راشي نو هلته ډېر زیات د خوراک سامان هم وي او بجلي هم وي او دراصل دا هغه بنکر وي چې د کوم باره کې سکاوټ خبره کوله او دی وی چې زما یو ملګری دی هغه ډېر زیات مالداره دی او هغه د داسې حالاتو نه ځان بچ کولو دپاره ډېر عالیشان ځینه جوړ کړي دي او اوس په د امینډا پوره خاندان دې بنکر ته راشي او هغوی به سیف دې ځای کې اوسېدي شي او دې سره دا کهاني ختمه شي که ستاسو دا کهاني خوښه شوې نو دا ویډیو در سره لایک کړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ